څنګه خیر حالات ښه دي دا څه خرڅ دی وږي دي تا ته پته نه دلته پابندي ده ها پته راته نشي دلته پابندي دی په خرڅولو مونږ دا لومړی ځل دی نن مې راوړو نن خو 14 اگست دی بګر جشن ازادي ته چې ته مونږ کړو چکر دی والي ته وږي خرڅې پته نه لګي ها سکول ته ځې سکول مې ویل خو دې کال ټیک نه وم خو دې ځل دغه کولی بل کال له به ما ولې څه چلو را باندې د خپل مې پریشن کړو او پلار دې څه کار کوي نه مې بیمار دی څه چل دی معدې تکلیف دی ورته کار نه کوي تا خو مشر زه پېژنم ما مشر نشته یو مشره خور درانه صرف مشر دې نشته نه دی مشر زه ته په کور کې لالا یې تا ته لالا وي کور کې نه کشرم خو نشته که نه ایه ته لالا نه وایي بیجان بیجان درته وایي ښه ته بیجان یې پیسې چوکټې چا لوړې بیا دا خو مې تر مې راوړي دي بس هغه له بیا ورکوم مال به سره کوي تاله څو درکوي نو زموږ لومړنۍ ورځ دا ویل بس نن دې لومړۍ ورځ ده هسې اندازه راته شته چې څو به درکوي 100 200 300 400 500 څو به کې درکوي دا به راکوي 200 300 به راکوي 200 300 ایو بیا څه کوې هغه چا له ورکوې مور له کو پلار له که نه جیب کې بیجې نه او بس پلار له ورکوم پلار له ورکوې ښځو چې داسې کار وکړو ته خو به ته پلار له ورکوې او چې زه پکې له بیبي حصه درکړم نو څنګه دې خوښه ده خوښه یې ده داسې کار به وکړې چې دا خو به تره د خې نه ګوره چې نه تره ته بیا وشي دا زما په وږو کې ګټلي او ماله به یې راکړې نو دا په هغې کې نه دي دا ستا هسې شوېده ونیوه د څو روپو نوټ دی 1000 روپو بیبي له څه وړې بیبي لپاره له څو درکړم چې وله یوسې وایه راته بیبي به په څو خوشحاله شي نه ووایه راته ما ستا مشرو نشته که نه دا چې زه ناست یم دا داسې شو چې زه ستا مشرور یم ته چې دا مشرور ته شابه لکه بیبي وي چې دومره پیسې دې راواله او ما له روړه هکسې راته ووایه څومره له درکړم چې بیبي له یوسې لکه خپل ورور ته چې سړی وي داسې وایه چې بیبي به خوشحاله شي مړه بس چې ته یوسې چې تا د بیبي ووایې چې پرون شو پتا شي چې په لومبۍ ورځ ستړي مزدورۍ له او ښکلې پیسې دې راله روړې چې څه وله ورکې وایه 500 ایو بیبي خوشحاله شي 500 نه دوی دا 5000 روپۍ دا ونیوه دا به بیبي له یوسې او ورته به ووایې په لاره باندې روان وم او ستا یو بل زوی ګاډي ته ناست وی اواز یې راله راکړو او یې راته ووایي چې دا به زما له طرفه بیبي له یوسې صحیح ده دا د بیبي شوې دکه 1000 روپۍ ستا مزدوري شوه او اوس دلته کې لږ ټایم تېر کړې که وږي خرڅېدل خرڅ شو که خرڅ نه شو واپس یو 17 ته وایي نن نه خرڅېږي اوس هیکل ودروه نن خو 14 اګست ته جشن ازادۍ ورځ ده ټول خلک ټول ماشومان دلته چکر وي ته مو سره چکر ووه صحیح ده ځه الله په امان